کاغه او یوه لومبړه. په یو ځنګل کې یوه کاغه په تلاش کې الوته چې د خوراک یو ټوکړی ومونده او هغه یې اوچته کړه او والوته. د خپلې جالې څخه په خوا کې په یو څانګه کېناسته. یوه مکاره او چالاکه لومبړه روانه وه چې نظر یې په دې کاغې باندې پرېوته او د خوراک ټوکړی ورڅخه ولیده. لومبړې په زړه کې وویل چې اوس په څه طریقه د دې نه د خوراک دا ټوکړه حاصله کړم. و کاغې دوست، ستا څومره خوږ اواز دی، څومره ښکلی شکل دې دی. زه تا پسې ګرځېدم چې ماته ګانا ووایې، خو نن راته میلاو شوې. نن به ماته پلیز ضرور ګانا وایې، ستا ډېر خوږ اواز دی. نو کاغې به چې خپل تعریف واورېده نو خوشحالېدله او د ډېرې خوشحالۍ نه یې دا سوچ ونه کړ چې زه اواز کومه نو دا خوراک ټوکړه ما کتار ته وشي. نو چې د ډېرې خوشحالۍ نه خیال بل طرف ته لاړ او چې اواز یې وکړ نو د خوراک ټوکړه تېغ ښکته پرېوته. لومبړې دا ټوکړه راوچته کړه او روانه شوه. نو کاغې ته پته ولګېده چې دې زما صفت ځکه کوو چې د خوراک دا ټوکړه یې حاصلول غوښتل. د مکارې لومبړې چال ورته معلوم شو. کاغه حق حیرانه پاتې شوه او لومبړې خوراک واخیسته او لاړه او کاغه په ونه کې خفه او حیرانه پاتې شوه. او زموږ پښتو چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نښان ورسره وټنګوئ.